سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. راځو نن موږ څنګه کولی شو یو ډرایو په دوو ډرایو باندې وویشو. یعنې اوس دلته زموږ سره سی ډرایو د 255 جی بي د غواړو چې دغه ډرایو په یو بل ډرایو هم ورڅخه جوړ کړو، دا په دوو ډرایو باندې وویشو. نو د دې طریقې لپاره راځو مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړئ او بیا منیج ته راسئ. له منیج نه وروسته ډیسک منیجمنټ، بیا هم سی ډرایو ګورئ دا زموږ سره ای ډرایو ده، دا سی ډرایو ده. رایټ کلیک په دې وکړئ او بیا به راسو چېرته شرین والیم بغیر له سافټویر نه موږ کولی شو شرین والیم. راځو دلته زموږ سره د سی ډرایو ټوټل سایز زموږ سره څو ام بي ده 2,49,400 زموږ سره دا سپیس ده. او غواړو چې دلته اوس تاسو د کمپیوټر موږ ته میسج راکړی تاسو کولی شئ دا 2,19,960 ام بي تاسو کولی شئ جلا یې کړئ. موږ غواړو چې دې نه کم جلا کوو 1,50,000 غواړو چې د سپیس موږ جدا کړو. نو ورپسې به تاسو شرینګ باندې به کلیک وکړئ. اوس به زموږ سره څنګه شي ګورئ 140.9 جی بي له موږ سره یو بل ډرایو جوړ شو. اوس که چېرته موږ دلته راسو مای کمپیوټر باندې کلیک وکړو ګورئ زموږ سره ډرایو نه ښکاره کېږي. د دې لپاره به راسو دلته رایټ کلیک په دې ډرایو باندې نیو والیوم، کله چې موږ یو لیټر نیو والیوم ورکړو نو بیا زموږ سره هغه ډرایو ښکاره کېږي. نیکسټ بیا هم نیکسټ ګورئ که دلته موږ شات شو دلته ډي هغه موږ ورکولی شو هر یو حروف تاسو غواړئ ور یې کړئ. نو موږ ډي ورکوو بیا یې مسلسل دی. نو دې طریقه بیا به نیکسټ ووایئ بیا هم والیم لیبل دلته هم چینج کولی شو، خپل نوم هم ورکولی شئ، هر څه وغواړئ دلته تاسو چینج کولی شئ. نیکسټ او ورپسې فینش. نو اوس دا بندوو والیم یې واخیستو بندوو یې ګورئ زموږ سره یو بل ډرایو څنګه شو جوړ شو. اوس دا تاسو کولی شئ استفاده ونه وکړئ. نو دا اوس زموږ نن ورځې درس څنګه کولی شو له یو ډرایو څخه بل ډرایو جوړ کړو. نو دا یوه لنډه طریقه بغیر له سافټویر نه موږ تاسو ته ښودله. د راتلونکي لپاره بیا هم نورې ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوو.